السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو نن راغلی داسې یو طبقې سره خبرې کوم چې واقعا د افغانستان خدمتګاران دي، واقعا د دغه خوږ هېواد خدمتګاران دي. تاسو پوهېږئ دا هغه خل دی چې ستاسو دا ګندګي، ستاسو دا اشغال چې کله تاسو واخلئ غورځوئ، دا دغه خل جمع کوي، ستاسو دغه کور، ستاسو دغه وطن دا پاکوي. خبرې دی دا څه شی لیکلي ده؟ شهر ما خانه ما، خار زمون کور زمون. دی دغه خار خپل کور ګڼلی، واقعا دی د خار خپل کور ګڼلی. دغه شعار موږ عملي کړو. مطمئن یم، باوري یم چې زما دغه سپین ږیری بابا به دغه شي ته ښکته کېږي نه، دا به اوچتوي نه. زه دغه خپل دغه مشران، د خپل دغه ورونه، دغه خپل مشر په ډېرو کمو اندازه مکافاتو نازوم. دا وخله ورو، دا ستا بابا، دا زرګون وخله. بس دا زرګون وخله.